له کور څخه د ښځې د وتلو شرطونه. سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. امید دی چې ټول به روغ جوړ یاستئ. دوستانو په دې ویډیو کې تاسو سره 25 هغه شرطونه شریکوم چې له کور څخه د ښځې د وتلو لپاره دي. نو په دې هیله چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. اول باید له سره تر پښو مکمل حجاب مراعات کړي. دویم باید له ښایسته پاکو جامو څخه ډډه وکړي، ښایسته جامې نامحرم ونه ویني. دریم باید له نازکو جامو ډډه وکړي. څلورم باید له تنګو جامو ډډه وکړي. پنځم باید د کفارو له مشابه جامو ډډه وکړي. شپږم باید د نارینهو له جامو د مشابهت څخه ډډه وکړي. اووم باید له اواز لرونکو جامو څخه ډډه وکړي. اتم باید د میړه له اجازې پرته له کوره ونه وځي. نهم باید د عطرو استعمال څخه ډډه وکړي. لسم باید په خیال، ناز او نزاکت تګ ونه کړي تر څو د لارویانو پام ځان ته وانړوي. یولسم باید د لارې په یو اړخ تګ وکړي، د لارې په منځ لاړه نشي. دولسم باید د ضرورت په وخت کې په لوړ اواز خبرې ونه کړي. دیارلسم باید د ضرورت پرته له بیګانه خلکو سره خبرې ونه کړي. څوارلسم باید د پردیو خلکو سره د خبرو پر مهال نرمه خندا تبسم ونه کړي. پنځلسم باید پردو خلکو ته عاشقانه ونه ګوري. شپاړسم باید د پردو خلکو سره کډه نشي، یعنی اختلاط ونه کړي. اوولسم باید له محرم پرته بل چاته لاس ورنه کړي. اتلسم باید بې ضرورته له کوره ونه وځي. نورلسم باید ډاکټر ته د علاج پر مهال خالي ناروغ ځای ښکاره کړي. شلم باید د دم، تعویض او دعا په وخت کې تعویضګر او پیر ته ځان ښکاره نه کړي، ځکه دم او دعا د مخ ښکاره کېدو سره څه ارتباط نه لري. یوویشتم باید فالګر ته لاړه نشي چې د 40 ورځو لمونځ یې نه قبلیږي. دوویشتم باید له هغو ښځو څخه ځانونه وساتي چې د ښایسته ښځو بیانونه پردیو خلکو ته کوي. درویشتم باید له ځینو محرمو سره لکه زوم که لذت او خوند منځته راځي له لاس ورکولو څخه ډډه وکړي، ځکه د طلاق مشکل منځته راوړي چې هیڅ حل نه لري. دا بحث د فقې په کتابونو کې په تفصیلي توګه ذکر شوی دی چې دلته نه ځایږي او ویډیو بیا ډېره اوږدېږي. څلورویشتم محرم د ښځې هغه نارینه ته ویل کېږي چې تل یې نکاح ورسره حرامه وي. پنځه او اخري دا چې هیڅکله یوه میرمن باید یوازې له کوره ونه وځي. هر چېرته چې ځي له دغه ذکر شوو شرایطو سره باید یو محرم شخص سره له کوره وځي. مننه کوم دوستانو چې ویډیو مو تر پایه وکتله. د ثواب په نیت یې نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او که زموږ چینل کې نوي یاستئ نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو درنه اجازت غواړم. د الله په امان.